خایو ادینه یو زبردست قرآن پاک دوباره جوړ شي. الله دې وکړي چې دا دې مشرانو کم تکلیف وکړو موږ سره، دا قرآن پاک یې موږ ته حواله کړ او دې پسې موږ رالو. دا دې الله په ریاکارۍ کې نه راولي، دا دې الله په دکلاوه کې نه راولي. الله دې د خپل رضا سبق وګرځوي. د دې په ذریعه دی، د دې د خدمت په ذریعه دی الله زموږ نه راوستي عذابونه هغه په شا کړي. دوستانو نن چې موږ وهل خورو، زموږ په کور کې برکت نشته، زموږ په بچو کې حیا پاتې نشوه، موږ چې د قرآن خدمت ونه کړو، قرآن نه په بوجو کې بند پاتې شو. دوستانو دا چې څومره قرآن پاک پراته دي که نه جي، نو دا جوړیږي، دا ضایع شوي نه، دا جوړیږي. خو دا لغونه کې تعاون غواړي، لغونه کې مرسته غواړي. د هغې په تعاون سره به دا انشاءالله مرمت کېږي، دې ته به ښکلی کورینګ کېږي، دا به جوړیږي. په یو قرآن پاک باندې څومره خرچه راځي اندازتا نارمل خرچه 120 روپۍ راځي جی. اوس پهله به 110 اخیستې، نو پرون چې مو سره خبره وشي تاسو راسره ویم جی، نو ما ته یې اوس لږ دغه ګران شو رکسي نه و 120 پر راکې. ما سره خو دې چې لږ تیز خبرې مو کې مې ځکه چې تاسو له گزاره کوئ، دا هم قرآن پاک دی، تاسو هم نه وایئ زموږ باقي ګزاره نه کېږي، نو ما ته 120 روپۍ په نارمل خرچه راځي جی. اوس او کوم چې تجوید والا دی په هغې باندې 200 راځي، دې کې چې غټ قرآنونه چې موږ نه مشران غواړي نو هغې باندې 400 روپۍ پورې خرچه راځي جی. موږ تقریبا 55 دانې 13 ځل جوړ کړي، اوس پکې دونه نه پاتې، تقسیم هم کاغه. نو اوس موږ سره په قرآن محل کې اوس هم تقریبا غټ